بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم اللہ یوسفزئی۔ اس وقت میں شان پاکستان یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوا ہوں، یہ پیغام لے کے کہ اس چینل سے آپ سب کو پاکستان اور دنیا بھر سے جڑی خبروں سے آپ باخبر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر زندگی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ اس سے ہماری وابستگی ہوگی اور ان کے خیالات آپ سب کے سامنے لائیں گے۔ تمام پاکستانیوں سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو سیاست سے وابستہ لوگ، ہمارے دینی طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی زندگی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، وہ سب آپ سب سے اسی پلیٹ فارم پر آپ سب اس سے ملیں گے۔ اس سب کے لیے چاہیے ہوتے آپ کا رسپانس۔ اگر آپ کا رسپانس میرے ہاتھ میں ہوگا تو میں آپ کے لیے روزمرہ نئی چیزیں لاؤں گا۔ تو یہی خواہش آپ سب کے خدمت میں تھا۔ تو میری اگر فیس بک پیج اگر آپ فالو کرو اور یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کرو تو یہ زندگی ہم سب ایک ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ ساتھ زمونږ پښتنو ورونو ټولو ته ما ستاسو په خدمت کې دا درخواست کوم چې د دې نه مخکې زما په فیسبوک باندې هم یو چینل پیج و، د هغې نه اوس یوټیوب ته شوم، په یوټیوب به هم او په فیسبوک به هم. خو خاص دا پیغام درته وایم چې څنګه چې زمونږ د علاقې، د معاشرې، د پاکستان او د دنیا چې څومره خبرونه کم چې رښتونې خبرې هغه به زه تاسو ته شیر کوم. دې سره زمونږ د معاشرې سره تړلي خلک، هغه ډاکټران، عالمانان، طبیبان یا څومره پروفیسران، انجینران خلک دي، هغه ټول به موږ سره په دې منطق کینی، موږ سره به کینی. د دې لپاره ما خپل پوره سیسټم اغستی دی، د هغې د لاندې به تاسو ته موږ هر څه راوړو. خو خاص هم دا دی، حال هغې به دا کامیابیږي چې تاسو ما سره مدد دی. هغه مدد دا دی چې که فیسبوک باندې زما پاڼه تاسو ته راغلی نو تاسو چې دی هغه فالو کوئ، که چېرې یوټیوب چینل هغه تاسو سبسکرایب کوئ، نو ستاسو هغه رسپانس چې دی هغه به زما حوصله افزایي به چې دی هغه به زیاته کړي، او نوي ښه خبرې، ښه معلومات چې دي هغه به زه تاسو له راوړم. راکئ خپل ورور حکیم الله یوسفزئی له اجازت. د خدای په امان.